اقرار ګليري سي ډېره مننه کوم چې دومره ښکلی بنډارې را جوړ کړو دا ډېر ګران کاري او موږ ته به کې هم دعوت راکړو موږ برسې د سوات نه رالو نور ملګري هم رالو داسې د نورو علاقو خلک راغلل دا ډېر ګران کاري نو دله زه داد ورکوم او ډاډ ورکوم او دا هغه سړی دی چې د اماراتو په ځمکه دی هم د ادب او د پښتو خدمت کوي زه چې کله دوبۍ ته تللی وم ټول ناول نه ما سره اقرار رابطه کړې وه او بیا به یې راته روزانه ټلیفونونه کول او زه به یې هر بنډار ته ځان سره بوم ډېر لرې لرې پورې ګرځولی ما ډېر نر سړی دی ډېر پښتون سړی دی په خپله خاوره مین دی په خپله ادب مین دی د پښتو سره یې مینه ده نو زه دله ډاډ ورکوم او د ده سره چې کم ټیم و ملګرو خبرې مه کوئ چې زه څه خبرې هغو له هم ډاډ ورکوم بیا زه د دې بایي کلي او د خوا و شاو علاقو نه راغلو دا په بنډار کې ناست دي د ټول نه زیات دې اورېدونکو له ډاډ ورکوم چې زما د وختي نه خیال دی چې دا چې څنګه دا پروګرام شروع شوی دی تر اوسه پورې دوی د خپل ځایونو نه خوځېدلي نه دي دا ډېر ګران کار دی دا د دوی د ادب سره مینه ده د خپلې پښتو سره یې مینه ده او بیا د هغه نه پس دغه شاعران کوم چې کلامونه پیش کړو دا مقامي شاعران د دوی ټولو مزاحمتي شاعري من په خپله ټول قام چې یو بیزیاني قام من د ډېر زیات خراب نظام سره مخ یو هغه زمانه تلې ده چې موږ په زلفو او په شونډو او په سترګو شاعري کوو اوس موږ مزاحمتي شاعري کوو او په دې قام کې هم دومره شعور راغلی دی چې دوی هم دغه مزاحمت کوي او د خپل قام او ولس لپاره په خلکو کې بیداري پیدا کوي دا ډېر ګران کار دی او د ټول نه زیات داد بیا زه ځان له ورکوم چې د ټولو نه اول رالم او د ټولو نه وروستی ما ته مقام اعلان کړو په داسې وخت کې زه تاسو سره خبرې کوم چې تاسو ټول ستړي شوي خو بیا هم زه ستاسو حوصلې ته حیران یم چې بیا هم ناست یې ما اورئ کردار په باره کې څه شعرونه شریکوم چې حساس زړه اساس زړه ویښ ضمیر اعلی کردار او وفا مینه دی اصل دولتونه د بنګلو نه علاوه او ما ډېر غریبان ولیدل حیران دوده په خوله شو دا ټول ورسره نه وي د روپو نه علاوه او چېرته نور د خوب د لاسه قتل نه شو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلېږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه ځي په کمزوري ځای باندې او په اسلام باندې د خپله سره تېر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خبر کړي او هیڅ څوک نشته چې د قام په غم غمجن شي معجزه ده چې دا وطن آباد دی او هر وګړی په خپل غم کې اخته دی او د هر یو رهبر منزل اسلام آباد او چېرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوځي او دا کېدی شي چې راپاڅې رب دې بچ کړي که د لوړ او ګنګ کمره راګزار شي او دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي او د جاپان په نن نه نوم او نه نشانو د جاپان په نن نه نوم او نه نشانو که قامونه په بمونو ورکېدلی او زیار اخلاص د پرمختګ لپاره شرط دی خیانتګر قامونه نشي جوړولی او بل دغه دی چې که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څه که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور بریالی ومنم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي او بل دا چې نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه او چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کړي دې کې شک نشته چې پاک به ټوله لم شي او د دشمن چړې مشوې په مړو پڅې اومونه کوي اتفاق طرف ته هڅې
او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د ښۍ ډډې لولې او که د ګرځې او بله فکر چې د مودونه مې په ذهن راسپاره دي ستا یادونه دي قسم سړي خواره دي او زما ذهن یې څه داسې منتشر کړو لکه څنګه چې پښتانه خواره واره او بله فکر چې حق اخیستی نه شو حق په سوال غواړو چینګې خولې کیلو لا پیدا شوي او تل به د غټانو چاپلوسي کوو مونږ شکریو لکو زما خیال دی بس دی ما خو زه ډېر څه خو بام وایي بیا دوباره به خوند نه کوي چې دوباره بیا راځم ډېره مننه ډېره مننه قسم به وشوي چې دا مذهب یې چېرته وه ستا چې په راتلو زموږ محفل څومره روښانه دی ځان قربانوي خو مېلمنو ته د زړه خوښ دي خبره دا رواج د بونیرو ډېر د پخوانه دی د ټولو مېلمنو ډېره زیاته مننه د ناستو د سامعینو ډېره زیاته مننه او الله تعالی دې کړي چې دا پروګرامونه هم دغه شان جاري ساري زه د باهي کلي د خلکو د ځوانانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او په خصوصي توګه د اقرار بونیري د کورنۍ د هغوی د خاندان ډېر زیات مشهور یم چې هغوی دلته د امن په نوم باندې دا پروګرام جوړ کړو ډېره زیاته مهرباني